هیواد ورغولو تشدا مسلمانو تجارانو لاس یو کړی. اوس فعلا د تاسو عاید به شاید 1.2 میلیارده ډالري کلنی، خو تاسو د 10,000 میګاواټه برق چې جوړ کړئ د تاسو عاید د دولت عاید به 10 تر 12 میلیارډو ډالرو ته ورسیږي. په هرات په کرخ ولسوالۍ کې 150 میګاواټه، بغلان ولایت کې 300 میګاواټه، په همدارنګ په بامیانو کې 400 میګاواټه. 1.5 لک انسانان به موږ سره دلته کار کوي په افغانستان کې. د 10 میلیارډو ډالرو او بیا د 10,000 میګاواټه برق تولید نن موږ سره تفاهمنامه امضا کوي. افغاني انجینرانو لاس یو کړی، افغاني انجینرانو لاس یو کړی، خدایا شکر افغانانو لاس یو کړی. دا ملک ډیر اشد ضرورت حد اقل 10,000 میګاواټ برق ته لري. په یو اساس به د ملک ته سره کیږي د تاسو حکومت د تاسو ټولو مشرانو په حکومت سره چې 4,000 میګاواټه باندې سر تر سر افغانستان سلیجي ساته روښانه کیږي او 6,000 میګاواټه برق د صنعت دپاره. مخکې ما ویلي و، نن بیا وایم چې افغانستان ډېر ښې منابع لري، خو د سرو زرو توشکه ده، خو ولس یې په وږي نس باندې پیسملي. اصلا د دې ملک هغه اقتصادي دروازه او استقلالیت د اقتصادي دروازه مخ په خلاصېدو ده. زموږ وړیا اوبه به ټولې خدای مهار کړي، زموږ وړیا اوبه به ټولې خدای مهار کړي. افغاني انجینر